بیا چې ټول به روغ او جوړ اوسئ. نو په دې ویډیو کې دا مونږ ښه چې د فیسبوک هغه پیج نوم څنګه بدل کړو. نو راځو ویډیو ته. لومړی خو باید تاسو په فیسبوک په صفحه مثلا چې کله تاسو آی ډي آن کړئ نو خپله هغه آی ډي راځي. نو دا آی ډي به خپل هغه ته چینج کړئ دغه چینل ته. مثلا تاسو هر یو نوم چینل بدلوئ هغه ورته انتخاب کړئ. زه د دغې نوم بدلوم نو دا به تاسو صفحې ته واړوئ او پاس همدغه 3 ټکي به ووهئ لاینونه. او دلته پاس په دغه جیم تاسو کلیک کولی شئ او دلته بیخ ته چې راسئ دا سیټینګ باندې هم کلیک کولی شئ. تاسو همدغه کلیک کړئ او دلته لاندې راسئ. په دغه پیج سیټ اپ باندې به کلیک وکړئ. دا مې چې کلیک کړم دغلته ګوره تاسو دا ویو د دغې نوم شی کوي تبدیلوي. نو دا ویو به ورته ووایي او دلته به دا انتخاب کړئ او دا به کټ کړئ. بل چې هر یو تاسو نوم ورکوئ هغه به پکې واچوئ. مثلا ما دا نوم ورته ورکړی ده تعلیمي موضوعات. خو دلته یوه خبر کوي ملګرو هغه وایي دا خبر په یاد لرئ چې که چېرې تاسو دا نوم بدل کړئ نو بیا 15 ورځې یعنې 2 میاشتې وروسته بدلولی شئ. په دې 15 ورځو دننه کې تاسو بیا بل نوم نه شئ ورکولی دې ګروپ ته. نو یو بل دې کې دا خبره ده چې دی کې دغه نیک نیم که نه دغه ورته څنګه موږ د اصل لپاره کار کوي او دا ورته تبدیلوو که نه یا ورته تبدیل نه کړو. نو دا دغه نوم ده زه درته وښیم. مثلا زموږ دا یو آی ډي ده نو دغه نوم چې ما ورکړی ده ګوره هغه نیک نیم په ځای باندې دلته اچول کېږي. اضافه یو نوم ده دې هغه سره لګېږي لکه یو نوم یو دغه د تخلص ورکړي. نو دغه چې ترتیب کوئ دلته به راسئ یا اوس به دلته به دې بل سیټینګ لاړ شو دلته به راسئ بیا به دا سیټینګ ووایي او دلته به هماغه پیج سیټ اپ راوالئ او ویو نیم او ایډیټ نیم دلته به خپل معلومات ور واچوئ او نیک نیم چې تاسو او دا چې کله ووایي دلته ګوره وایي نیم ګوره دلته به نوم ورکړئ. دلته به تاسو نوم ورکړئ هر شی نوم ورکړئ دا بس هغه به بېرته چیک کړي اوکې وکړي. نو دغه طریقه نه دا به اوس بېرته کوئ ریویو چینج به کوئ. دلته ګوره وایي چې دغه ستاسو کرنټ مخکینی نوم او دا اوس تبدیل شو په دې نوم باندې او دا چې د 15 ورځو کې څه شی کوئ تاسو د پیج نوم بل نه شئ اپډیټ کوئ بیا به هغې نه وروسته ورته اپډیټ کوئ. دلته بیا مهمه یوه خبره پکې دا ده چې هغه د آی ډي کوم پاسورډ وي هغه به دلته ورته ورکړئ. صحیح ده. نو پاسورډ مو چې کله ووایي همداسې یو چینج به یې ووایي. تاسو نوم به ډایرکټ چینج شي او که چېرته چینج نه شو او دغسې علامه یې درکړه نو دغې د حل کولو لپاره زموږ یوه بله ویډیو ده هغه تاسو وګورئ.